لطیفه مې ذهن ته راغله بېګا یو ملګري وکړه نو هغه وایي د اکبر باچا د لټان چې کوم ونو یو ورځ چا ول سالن راوړو روډۍ ورته کېښودله نو په هغې کې مالګه نه وه نو د یو ته وې مالګه راواله هغه بل ته وې ته مالګه راواله دی درېیم دی بل ته وې ته یې راواله نو بس درېو واړو مالګه نه راغېستله چې مالګه نه راغېسته یوه ورځ پکې ووته دویمه پکې ووته هغوی روډۍ تاج صاحب نه خوړله ځکه چې د یو بل په تم یو وې دی به راوالي بل وې دی به راوالي نو بس په دې لوږه کې په هغوی باندې 2 شپې تېرې شوې بیخي حالات خراب شو بس بېهوشۍ ته لاړل چې دوی کله بېهوشه شو بېدمه شو نو خلکو یاره دا سړي پاتې والي نه دي دا خو جوړې مړه دي نو بس درې واڼې مخبرې ته یوړل خو اوس خبرې یو هم نه کوي که خبرې کوي نو هغه بل پې مالګه راځي نو بس خبرې نه کوي غلي شوي دي نو بس چې کله یې قبرونه وله تیار کړل او دا دوی په قبر کې کېښودل خاورې پې نه دي اړولي چې څنګه دا درېیم ورګوزو نو بس هغه ورته هلکه مونږ خو ژوندي یو مړه نه یو بس هغه دوه پرې هغه ځای نه چغې کړې اوس به مالګه رالې اوس به وایي مالګه یو سړی هغه به ډېر زیات دروغ وایي او یو د ښکار شوقي و نو دا دروغجن یو ورځ راغی وایي د ښکاري ته وایي چې یاره پرون دی مخامخ غر ته تللی وم خو یو سل اوسۍ مې پکې ولیدې چې بلکل داسې قطارونه روان وو هغه ورته ویل که زه خو د ښکار شوقي یم روزانه ځم او سل اوسۍ خو ما نه دي لیدلي یاره وایي چې سل نه وي نو د اتیا خو وي هغه وایي ګوره ته خبره کې خو زما یقین نه راخلي وایي چې اتیا نه وي نو یاره دا 50 خو به وي که نه بس دا سړی د سلو نه راتلو اخري 500 له راغی چې په 500 خبره رن شو بس دا ښکاري ورته وایي ځاله که ټیک ده سار ته چې مې د څنګه اوس کله زموږ ډېرې ته ځان راورسوه بس زه به خپل ټوپک راوالم او بس لاړ به شو دا 500 یې دي چې ویې ولو دی ورته وایي ښه ده چې څنګه دی دا دروغجن روان شوی بس د ښکاري بیا اواز کړی ویل که هغه ویم وایي اوس خو رښتیا ووایه که نه مړه سوس وایي هغه یاره پته نشته خو په هغه ځای کې سړی کشار خطون هغې کې لول د ټکر اواز دی او وایي چې او زړه مې د شګو سر تنور دی نو او د بېتن باران ورونه وینه او اخر بپړم اخر پرېوځمه یا د جانان غم زه دروغ لیونه کړم او کابل ته مه وایه چې او د خاورو لاندې د پراته خسته مخونه او چې اول مرګ وي او بیا ژوندون وی که نه او چې رامعلوم وي د پردو خپلو نیتونه او کټي به چرته ګرځوینه د باران شپه ده په بیابان شپه ده د مسافرو ګلزار صاحب آواز دی وایي چې ګلزار علم صاحب او د لویو قدرتونو ربا یو تمنا د اورېدی شي کنه ستا د سکڼي ماښام نه لوګې د چا د زړه لوګې لیدی شي کنه او جهان صاحب دپاره د عظیم خان دیرواله عظیم دیرواله وایي چې اسکول ته لاړلې پالکانو یې زړه ولګاوونه ای بډې ماجرې لاس مه وهه ور بل باندې لاړه نشي مړه شي لا جنګ دی په کابل باندې او کې بادشاه باچا دی کې بادشاه باچا و چې او سنادانې وه څومره ښکلی وخت و زه چې به تاسو کره شپوله درتلم هغه د پټ پټونې ډوبې ټوکې ستاسو کالې د باقي سوله درتلم زرسانګه وایي چې وای خلک پتیګو باندې ولې سهارنی ده که نه راشه ماما زوی دې لیوله راشه ماما زوی دې لیوله او اکثر په دې بر علاقو باندې
دا زنانه د خپلو ماشومانو ته ویله ده چې لږړې وزیره وشړی خو خیال ورته کوی په دې پردو جوارو غنمو ورنشي نو هغه ماشومان یې د هغې ورته بیا خیال نه او هغه چیلی په هغه فصل باندې ورغلي نو هغې ورته بیا د کور نه اواز کوي نو په دې انداز ورته کوي وایي او بل یو ډایلاګ دی د پښتو جدا رانه جانان دی یو ډرامه ده نو په هغې کې چې کله جهانګیر مړ شي نو د نادیه ګل په غېږ کې سر پروت وي نو نادیه ګل ورته بیا چغې وایي جاړې ورته نو په دې انداز ورته جاړې وایي ښایسته ښایسته سترګې وغړوه ښایسته ښایسته او بل आखिरी یو ډایلاګ دی د اردو काजल मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता हूँ मैं किसी और से शादी करूँ नहीं राजा ऐसा मत बोल राजा ऐसा मत बोल मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ I love you राजा I love you I love you